په روژه کې په سرسایه کې یو ورور جوار درکړي او بچیانو یې تر اوسه پورې هغه د چي سره خوړه دا حقیقت دی یا نه؟ دا بالکل هم حقیقت دی. یو چا په جوار راکړي سرسایه کې او هغه مې میده کړي تر اوسه پورې هغه باندې ګزاره وکړه، نه غوړي شته نه چای شته نه. وطنوالو د الله د رضا لپاره موږ سره مرسته وکړي چې زموږ واړه ماشومان د مشکل او تکلیف نه خلاص شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو او لیدونکو، لکه موږ چې کډوالي او دلته پراته یو، لکه د کاروبار به یو درک نشته. لکه موږ چې مخکې به مو لکه یو څه ګزاره کې د کاروبار به م کوو، په هغه باندې به م ځان ته رزق پیدا کوو، په هغه رزق کې به ډېر خوند و. خو لکه اوس نن سبا کاروبار شته نه دی او لکه ډېر مجبوره یې او ورور راته سرسایه لپاره جوار راکړي، هغه میده کړي او تر اوسه پورې یو دوه درې ورځې وخوړه. الله دې رحم وکړه. لکه هېچا سره هم بودیجه نشته او موږ چا سره چې چاته کوم ورور ته ویلي هغه سره هم درک نه لګېږي. سرسایه کې یو چا جوار راکړي و، هغه میده کړي و، وړو ماشومانو بچو مې خوړلي، تر اوسه پورې ګزاره وکړه. خو دونه وروسته شی نشته، لکه یو خوراک خو نه دی، لکه په حساب کې مرستیا هم دی او داسې نور مشکلات هم دي. لکه موږ د الله د رضا لپاره ستاسو نه کومک غواړو او کومک را سره وکړئ. دلته چې زه پروت یم، کډوال یم، مسافر یم، لکه کور مې دلته خپل نشته، نه را سره پټي شته او لکه دا خلک هم غریب دي، نو پټو وس نشته دی چې موږ ته راکړي او موږ یې وکړو، یو څو خوراک موجودات برابر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. نن د ټیم د ملګرو سره یو ځای هغې کورنۍ ته راغلی یم. د دغې کورنۍ سرپرست زما په خوا کې ناست دی. کلیوالو یم خبر کړی یم، په خپله دا ورور نن راغلی او مونږ یې خبر کړو. څو ورځې دغه ورور کور کې په نهارې تېرې کړي، واړه بچیان باور وکړئ چې ویل څو ورځې وشوې چې کور کې یو څه هم نشته. هغه هم د چي سره اوس جوار یې خوړلی، هغه جوار کیسه به یې په خپله د ورور واورئ چې په سرسایه کې یو ورور ورکړي و. اوس جوار او بچیانو د چي سره خوړل یو څه هم نه لري. اوس فعلا دپاره د ورور په کور کې یو څه هم نشته. زه خبر شوم چې تاسو په سرسایه کې چا په روزه کې په آخر روزه کې جوار درکړي و، تر اوسه دې په هغې ګزاره وکړه. اوس راته ستا کلیوالو ستا ډېر فریاد وکړه، ته په خپل هم زموږ ځي ته راغلې. دغه راته ووایه ستا غږ ستا د بېوسي د نورو عزیزانو سره شریکوم چې څه په کور کې لرې، څه شته یا نشته؟ څه نشته دی وروره چې څه وایه. نو لکه زه دې ورونو ته نه وتلم او نه مې د دې نه څه غوښتنه کوله. کور کې به هېڅ شی نشته دی، په دې خاطر چې واړه ماشومان مې دي، بچي دي. دیو ته ورغلم، زه نو که د دیو سره د همکارۍ څه بودیجه شي، خو دیو سره یو شی هم نشته. بلکل او زمونږ خوا ته خو راغلی، خو زه خبر شوم چې په روژه کې په سرسایه کې یو ورور جوار درکړي او بچیانو یې تر اوسه پورې هغه د چي سره خوړه. دا حقیقت دی یا نه؟ دا بالکل هم حقیقت دی. یو چا په جوار راکړي سرسایه کې او هغه مې میده کړي، تر اوسه پورې هغه باندې ګزاره وکړه، نه غوړي شته نه چای شته نه. او خپله خو د دغې ولسوالۍ دېزې اوسېدونکی یم، نه کډوال یې همداسې ده؟ همداسې ده بالکل هم، لکه دې ولسوالۍ مربوط نه یم. یعنې بل ځینې را کډوال شوی دلته. غواړې دغه غږ ستا نور زموږ به احساس ورونه واوري او تا سره کومک وکړه د الله د رضا لپاره، د هغو نه خو دا غواړي انشاءالله. انشاءالله دا ته غواړم چې الله د رضا لپاره موږ سره کومک وکړي چې وړو ماشومان او هغو ته یو څه رزق پیدا شي او مشکل زموږ حل شي. دوستانو تاسو سره موږ د دغې ولس د غریبو، د کونډو، د یتیمانو غږ شریک کړی، د هغو ستونزې ستاسو تر غوږو در رسولي، د هغو غږ تاسو پورې در رسو. دوستانو خو زما په سم کې دغه ورور دا دلته د کډوالۍ شپې ورځې تېروي، دا د دغې ولسوالۍ اوسېدونکی نه دی. خبر شوم د ده نه
چې څو ورځې د ده بچیانو په نهاره تېرې کړي. په کور کې داسې څه نشته چې دا ورپسې اور بل کړي او د معصومو بېګناه بچیو دپاره یو څه پخلی تیار کړي. همغه ده چې تاسو ته مې وویل چې په سرسیه کې یو چا جوار ورکړي وو، هغه یې څو ورځې په بچیانو د چی سره خوړلې. خو اوس په کور کې هغه د جوار د رقم نه لګېږي، بچیان په نارې دي. راځئ نن در سره د دې ورور د کور دغه مشکل دغه ستونزه شریکوم. کوم ورونه چې دغه غږ زموږ اوري هغه که وزداره وي، تجاران وي، عزیزانو که په هر ځای کې وئ د دغې ورور سره جدي مرسته وکړئ. کور دی چې کله راغلم د ده واړه بچیان باور وکړئ سره د وړې لوریانو هغه غره ته تلي او د غره نه لرګي راوړي. هغه لرګي به خرڅوي، د ماشومانو به د لرګي څه وي، د 2 منه لرګي به راوړي. 100 روپیو په هغې باندې وشي یا نه د ماښام د وچې ډوډۍ دپاره. راځئ عزیزانو نن مې د دغه ورور د کور ستونزه تاسو سره شریکه کړه. هغه ګلالي بچیان چې غره ته تلي د هغې نه به لرګي راوړي، بیا به یې خرڅوي او د وچې ډوډۍ درک په ځان ته کوي. باور وکړئ داسې خبر شوی یم چې هغه بچیان چې کله د غره نه راځي په لیاره په ستړیا کې ژاړي. راځئ د هغو اوښکې وچې کړئ او په خولې مسکا او خندا راولئ. کومک او مرسته ورسره وکړئ جدي چې تر څو دغه کورنۍ د دغې مشکل نه خلاصه سي. عزیزانو کوم ورونه چې وس نه لرئ راځئ دغه ویډیو د الله د رضا دپاره او د ثواب په خاطر د نورو عزیزانو او دوستانو سره شریکه کړئ، شیر یې کړئ چې نور هیوادوال د دغې ستونزې نه خبر شي. ډېری داسې کورنۍ دي په دې هیواد کې، په دې وطن کې چا باور وکړئ زموږ کونډې خویندې دي، زموږ یتیمان بچیان دي او یا داسې بېوسه کورنۍ دي. تاسو مرسته او کومک وکړئ، انشاءالله دغې کورنیو ته لاس په لاس دغه ستاسو مرستې به موږ رسوو، د دوی ستونزې به موږ تاسو سره د الله د رضا لپاره در سره شریکوو او تاسو د الله د رضا لپاره کومک وکړئ. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه د ودانو سئ په لوی الله مو سپارم. عزیزانو باور په خدای وکړئ چې موږ سره ناست یو ملګری چې له ده حال نه خبر شو د هغه وس همدا و چې 9,000 افغانۍ راکړي او ویله دا دې ورور ته لاس په لاس ورکړئ. وروره دا واخله او کوم ورور چې دغه مرسته ورسره وکړه الله دې د دوی مورو پسې ورسوي. عزیزانو راځئ مرسته ورسره وکړئ، کومک ورسره وکړئ چې په حقیقت سره دا ډېره یو بېوسه کورنۍ ده.